د شاه ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لاندو خبرونو ته. کونړ کې د یو وسوال برید په پایله کې د 2 تنو وژل کېدو په تور 14 تنه نیول شوي دي. د کونړ امنیه قومندانۍ ویان فرید الله دهقان ویلي چې وړ مورد شګله ولسوالۍ کې د وروستۍ پیښې په تور په یو موټر کې د سپرو 18 کسانو څخه 14 کسان نیول شوي او یو تښتېدلی دی. هغه ویلي چې د 2 تنو د لفظي شخړې په پایله کې د دریم ګړي سیلاني ډزو له امله 2 تنه هیوادوال مړه شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي د پیښې عاملین چې عام سیلانیان دي نیول شوي او تر څېړنو وروسته به شرعي محکمې ته وسپارل شي، خو لا روښانه نه ده چې ډزې قصدن او که سهوا کړي دي. پیښه کې سبحان الله شمس چې اسلام آباد کې د طب پوهنځي د وروستي کال محصل او خالد مامونزی چې 4 میاشتې وړاندې له پوهنتون څخه فارغ شوي او مړه شوي دي. یا د پیښې په ټولنیزو رسنیو کې ګڼ غبرګونونه راپارولي دي. د طالبانو حکومت اقتصاد وزارت یو ځل بیا له امریکا څخه غوښتي چې د افغانستان کنګل شتمنۍ خوشي کړي. د اقتصاد وزارت مستقیم مرستیال عبداللطیف نظري له نړیوالې ټولنې او هیوادونو څخه غوښتي چې د افغانستان پر وړاندې بندیزونه او بانکي محدودیتونه لرې کړي او د افغانستان د بیا رغونې او زیربناو په جوړولو کې د مرستې لپاره بشري او پرمختیایي مرستې روانې وساتي. هغه ویلي چې د شتمنیو کنګل کېدا افغانستان له 3.5 کلونو څخه ډېر له اقتصادي ناورین سره مخ کړی دی او د هیواد ډیری وګړي له خرابو اقتصادي شرایطو سره مخ دي چې په لویه کچه د امریکا لخوا د افغانستان مرکزي بانک د شتمنیو کنګل کېدو او د نړیوالې ټولنې لخوا پر افغانستان د لګول شویو بانکي بندیزونو سره تړاو لري. دا په داسې حال کې ده چې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته امریکا د افغانستان بانک له 9.5 میلیارډ ډالرو څخه زیاتې شتمنۍ کنګل کړي، خو په 1401 لمریز کال کې له دې شتمنۍ څخه 3.5 میلیارډ ډالر په سویس کې د افغانستان اماني صندوق ته انتقال کړل. افغانستان او ایران په فراه او بیرجن کې خپلې کونسلګرۍ پرانیزي. د ایران د جنوبي خراسان والي محمد رضا هاشمي خبر ورکړی چې ایران په فراه ولایت کې د طالبانو حکومت د بیرجن په ښار کې خپله کونسلګرۍ پرانیزي. ایراني رسنیو د نوموړي له قوله راپور ورکړی چې د دې کونسلګریو جوړېدل د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراخولو او اسانتیا لپاره ترسره کیږي. ایرنا خبري اجانس ویلي چې دا اقدام د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان له لارښوونې وروسته د سرحدي صلاحیتونو د سپارلو په لړ کې شوی تر څو له ګاونډیو هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پیاوړې شي. هاشمي ویلي جنوبي خراسان له افغانستان سره تر ټولو اوږده او د 4 سرحدي بازارونو په لرلو سره له دې هیواد سره د سوداګریزو تبادلو د پراخولو لوی ظرفیت لري. نږدې 50 افغانان چې المان ورسره د منلو ژمنه کړې وه مړه شوي دي. الماني رسنیو راپور ورکړی چې نږدې 50 افغانان چې المان د منلو او پناه ژمنه ورسره کړې وه دغه هیواد ته له سفر وړاندې مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دا اطلاعات د المان حکومت کین اړخي ګوند پارلماني ټیم ته ورکړي چې ښایي نږدې 50 افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله له سفر وړاندې مړه شوي دي. د راپورونو له مخې دغه افغانان د تاوتریخوالي پیښو له امله چې زیاتره برخه یې په خپل مرګ دي مړه شوي دي، خو تر اوسه یې د هویت او ځای په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. د جرمني فدرالي پارلمان کې لیکن اړخي ګوند استازو پر حکومت د افغانانو د انتقال بهیر د ځنډ له امله نیوکه کړې ده. المان په وروستیو کې د افغان کډوالو د منلو ځانګړي پروګرامونه ځنډولي چې دا پریکړه د ګڼو نیوکو او اندېښنو سره مخ شوې ده. د تاجکستان او قرغیزستان دولتي مشرانو په رسمي ډول د کاسا زر پروژې یوه برخه پیل کړه. د راپورونو له مخې په دې پړاو کې د تاجکستان د 1500 کیلو ویلټه د برېښنا د لیږد مزي غځول شامل دي. د معلوماتو پر بنسټ دا برخه د افغانستان له خاورې پاکستان ته د قرغیزستان د برېښنا په لیږد کې مهم رول لوبوي. کاسا زر پروژه له مرکزي اسیا 1300 میگاواټه برېښنا د افغانستان له لارې سویلي اسیا ته لیږدوي. افغانستان به هر کال له یادې پروژې څخه شاوخوا 300 میگاواټه برېښنا ترلاسه کوي او ترڅنګ به یې د برېښنا د ترانزیت له حقه نږدې 500 میلیونه ډالره عاید هم ولري. ټاکل شوي چې دا پروژه تر 2020 میلادي کاله پورې بشپړه شي. ایران ویلي د امریکا او اسرائیلو د تیری په صورت کې به غوڅ ځواب ورکړي. د ایران د اسلامي جمهوریت خبري اجانس د اپریل په لومړۍ نیټه خبر ورکړ په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي امیر سعید ایرواني دغه سازمان امنیت شورا ته د یو لیک په استولو سره په رسمي توګه پر ایران د پوځي برید په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستي ګواښ په تړاو اعتراض کړی دی. ایرواني ویلي چې که امریکا او اسرائیل پر ایران تیری وکړي دا هیواد به چټک او غوڅ ځواب ورکړي. نوموړي په خپل پیغام کې څرګنده کړي ایران تر اوسه په سیمه کې د سولې، ثبات او امنیت په لټه کې دی او په سیمه کې پر شخړې او د حالاتو له ترینګلتیا سره هیڅ علاقه نه لري. هغه زیاته کړي چې که امریکا یا اسرائیل د ایران د حاکمیت، د خاورې بشپړتیا یا ملي ګټو پر ضد اقدام یا بریدونه وکړي دغه هیواد به ورته چټک او غوڅ ځواب ورکړي او په وینا یې امریکا باید اړوند پړه پر غاړه واخلي.
زيلنسکي ویلي اوکراین کې د امنیتي تضمین په توګه د بهرنیو ځواکونو پر رول خبرې پیلوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي وایي چې هیواد به د راتلونکي جمعې په ورځ د امنیتي تضمین په توګه د بهرنیو ځواکونو د رول او ونډې په تړاو له یو شمېر هیوادونو سره ژورې خبرې اترې وکړي. زيلنسکي په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د کیف له متحدینو د داسې ځواک د مرستې د چمتووالي په اړه د نور مفصلو ځوابونو په تمه دی. خو رویټرز ویلي چې روسیه له دغه ځواک د چمتووالي اقدام سره سخته مخالفه ده. تر دې وړاندې د روسیې بهرنیو چارو وزارت هم ویلي و چې اوکراین ته د ناټو سرتیرو استول به د روسیې پر ضد د مستقیمې جګړې معنا ولري او دا به یوې پراخې جګړې ته لاره هواره کړي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي په اوکراین کې د روسیې 3 کلنه شخړه پای ته ورسوي چې تېره اونۍ یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل د انرژۍ پر اهدافو د بریدونو نه کولو هوکړه هم وکړه. د آلمان بهرنیو چارو وزیر پوتین د سولې په نه کولو تورن کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیري انالینا بیربوک کیف ته د خپل روسي سفر پر مهال ویلي باور لري چې اوکراین د امریکا متحده ایالاتو تر مشرۍ لاندې د سولې د تړون د لاسلیک لپاره چمتو دی. خو په وینا یې د روسیې نیت په شک کې دی او مسکو د امریکا په منځګړیتوب د سولې خبرو کې د وخت تېرولو او اخیستلو هڅې کوي او په حقیقت کې د جګړې پای ته رسولو هیله نه لري. هغې له امریکا وغوښتل چې د روسیې تاکتیکونو ته تسلیم نشي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه ګواښلې که د اوکراین د اوربند له طرحې سره مخالفت وکړي نو د نویو تعرفو سره به مخ شي. ډونالډ ټرمپ د خپلې انتخاباتي مبارزې او د ولسمشرۍ د پیل راهیسې څو ځله اعلان کړی چې د اوکراین جګړه به ژر پای ته ورسوي. د روسیې ولسمشر 160,000 ځوانان پوځ ته د یو کلن خدمت لپاره رابللي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 1330 کلونو ترمنځ 160,000 کسان پوځ ته د یو کلن خدمت لپاره رابللي دي. روسي رسنیو راپور ورکړی چې دا له 2011 زیږدیز کال راهیسې په پوځ کې د خدمت تر ټولو لوړ شمېر دی. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې تازه جذب شوي کسان به اوکراین سره جګړې ته ونه لیږدول شي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د روسیې ولسمشر ویلي و هوډ لري چې د پوځ شمېر 2.9 میلیونه کسانو ته ورسوي. د یادونې وړ ده چې د روسیې ټول نارینه اتباع چې عمر یې له 13 څخه تر 30 کلونو پورې دي مکلف دي چې یو کال پوځي خدمت ترسره کړي. خو ډیری د روغتیایي دلایلو یا د پوهنتون د زده کړو له امله معافیت ترلاسه کوي. امریکا کې ګڼ شمېر څارنوالانو د ټرمپ دولت د محاکمه کېدو غوښتنه وکړه. د امریکا ایالتي لوی څارنوالانو ائتلاف د ټرمپ دولت د هغې پریکړې په تړاو چې د کرونا وایروس اړوند پروژو او د نورو عامه روغتیایي خدمتونو لپاره ځانګړې شوي 11 میلیارډ ډالر فدرالي مرستې کموي تون غبرګون ښودلی او د دغه دولت د محاکمه کېدو غوښتنه یې کړې ده. په هغه شکایت کې چې د سې شنبې په ورځ د روډ ټاپو په فدرالي محکمه کې ثبت شوی د نیویارک او پنسلوانیا په ګډون د 30 ایالتونو لوی څارنوالانو د ټرمپ ادارې پریکړه ننګولې ده. دوی پرې باور دي چې دا کمښتونه نه یوازې ناقانونه دي بلکې د منطقي او مستند دلیلونو له وړاندې کولو پرته ترسره شوي دي. د څارنوالانو په وینا دا کمښت کولی چې عامې روغتیا ته سخت زیان ورسوي او ایالتونه د مخنیوي وړ ناروغیو د خپرېدو او راتلونکي وبا لپاره له جدي ګواښ سره مخ کړي. امریکایي سناتور کوري بوکر د سنات الار کې د 5 ساعت او 4 دقیقو اوږدې وینا ریکارډ جوړ کړ. د نیو جرسي ایالت دیموکرات سناتور کوري بوکر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ضد د سنات الار کې 5 ساعت او 4 دقیقې وینا وکړه. نوموړي د وینا په ځایي وخت د دوشنبې په ماښام 9 بجې پیل کړې وه او سې شنبه 10 بجې پای ته ورسوله. دغه اقدام ته چې پیلیپاستر ویل کېږي په وروستیو کلونو کې څو ځلې په اوږدمهاله توګه ترسره شوي. تر ټولو ستر ریکارډ چې 4 ساعته او 18 دقیقې و په 1950 کې امریکایي سناتور ستروم ترمون جوړ کړی و خو اوس د 55 کلن کوري بوکر لخوا مات شو. بوکر په خپله وینا کې بیلابیل موضوعات یاد کړي چې پکې د روسیې او اوکراین جګړه په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا نړیوالې پراختیایي او مرستندویه مرستې د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنې او د ټولنیزو خدماتو د دفترونو کمول شامل دي. بلخوا ډیموکراتانو د بوکر وینا ستایلي او دا د ټرمپ د خطرناک سیاست پر وړاندې یو مهم اقدام بللی. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا وینا دروغجنه بللې او ادعا یې کړې چې ډیموکراتان د بایډن د ناکامۍ پټولو هڅه کوي. د شاه ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.